بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو هیوادوالو، ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ګرانو دوستانو، د پښتو ژبې د زده کړې د ګرامر برخې ته یو ځل بیا ښه راغلاست. ګرانو دوستانو، زموږ موضوع د تیر په څیر بیا هم ضمیر یا پټ نوم ده چې یو شمېر برخې په تیرو درسونو کې تشریح شوې او نن وار رسیږي مبهم ضمیرونو ته. مبهم ضمیرونه کوم ضمیرونه دي دوستانو؟ مبهم ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د نامعلومو اشیاو یا اشخاصو لپاره کارول کیږي چې هغه مثلا شمیر نه وي معلوم یا څرګند نه وي. دوستای عزیز، امروز نیز موضوع باقی مانده ضمیر است که نوبت ضمیرهای مبهم رسیده. ضمیرهای مبهم ضمیرهایی است که با اشیا و یا اشخاص نامعلوم استعمال می شود که مختصرا سر تخته نوشته شده و به شما هر یکشان تشریح می نمایم. ګرانو دوستانو، د تختې په سر مې په ډیر لنډ ډول دغه مبهم ضمیرونه لیکلي دي او په هر یو کې یو ډیره لنډه یا خلاصه جمله مو هم لیکلې ده چې دلته مبهم ضمیرونه څو دانې ما لیکلي. اول هر څوک، پښتو ده هر څوک، او درې په دغه قوسونو کې درې ده. هر څوک، هر کسی. هر څوک معنا هر کسی. دویمه شمیره هر چا یا هر شخص. هر چا، هر شخص، چې دا په خپلو کې سره ډیر فرق لري په جملو کې، نو کوشش کوئ چې دوی ترمنځ توپیر یا فرق وشئ کولی. او دریمه شمیره هر څه، هر څه یا هر چی. هر څه، هر چی. او څلورمه شمیره هر یو، هر یک. هر یو، هر یک. چې راځم لومړۍ شمیرې ته. په لومړۍ شمیره کې دلته ما لیکلي چې هر څوک باید خپله دنده وپیژني. هر څوک باید خپله دنده وپیژني. چې درې موږ وایو چې هر کسی، ځکه هر څوک موږ ویلی چې هر کسی، هر کسی باید وظیفه خود را بشناسد. هر کسی باید وظیفه خود را بشناسد. هر څوک باید خپله دنده وپیژني. نو دلته مبهم ضمیر زموږ هر څوک ده یا هر کسی ضمیر مبهم ماست. او دویمه شمیره هر چا یا معنی هر شخص. هر چا سره مرسته کول ثواب لري. هر چا سره مرسته کول ثواب لري. چې موږ وایو چې په دری وایو با هر شخص کمک کردن ثواب دارد. با هر شخص کمک کردن ثواب دارد. او راځم دریمه شمیره. په دریمه شمیره کې مو لیکلي هر څه. هر څه معنا هر چی. هر څه، هر چی. جمله ده هر څه دلته ډیر دي پرته له سولې. هر څه دلته ډیر دي پرته له سولې. هر چه اینجا زیاد است. هر چه اینجا زیاد است بدون صلح. پرته معنا بدون. هر چه اینجا زیاد است بدون صلح. څلورمه شمیره. څلورمه شمیره موږ لیکلي هر یو. هر یو معنا هر یک. هر یک. هر یو مکلفیت لرو چې د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړو. هر یو مکلفیت لرو چې د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړو. هر یک مکلفیت داریم برای اصلاح جامعه کار نمایم. هر یک مکلفیت داریم برای اصلاح جامعه کار نمایم. هر یو مکلفیت لرو چې د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړو. په همدې شکل د ضمیر پاتې برخې هم ډیر زر چمتو کوو او تاسو
درنو دوستانو ته یې وړاندې کوو. هیله ده له موږ سره پاتې شئ او د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. که چېرته وړاندیزونه نیوکې لرئ هم کولی شئ موږ ته یې راواستوئ. موږ ستاسې وړاندیزونه او نیوکې په سر سترګو منو. نو دا چې زموږ د درس حجم زیات نشي، نو دوستانو نننی درس په همدې ځای رانغاړو او تر بیا یا تر راتلونکي درس مو په پاک رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.